په پاکستان کې عدالتونه دي، مجسټریټ، سیشن جج، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. سپریم کورٹ د پاکستان اعلی عدالت تے، لوی عدالت چې د پاکستان دے سپریم کورٹ. د سپریم کورٹ چیف جسٹس هغه نورم سر نه خوګوم، خو په یو کیس کې غوسه شوی دی او دای ویلی دی چې که خدای راولیم زه د خپله فیصله نه بد، که خدای راولي. دا د سپریم کورٹ چیف جسٹس دا په عدالت کې دا خبره کړې. اوس دا فیصله اخباراتو په ذریعے ټول پاکستان تم معلومه ده چې دې سړي دا خبره کړې ده او د ټول پاکستان علماو تم پته لګېدلې ده چې دې سړي دا خبره کړې ده. دا سړی زما په وس کې یو خبره ده چې دا سړی دی توبه وباس. الله هغه ذات نه دی چې ستا دی معمولی عدالت د پاکستان ته برازي، بلکې جج صاحب الله هغه ذات دی چې کروڑونه او اربونه او کروڑها او پدمها تانه لوی لوی سلاطین او بادشاهان د زمانې به د قیامت په ورځ ځان ته پیش کړي او پوښتنه به ترې کوي. سپریم کورٹ جج څه شی دی؟ آخو به د خدای په در کې پتم نه لګي چې چرته شتم کنه. ته به خدای ته پیش کېږي، خدای به ستا عدالت ته نه راځي. ته به د خدای عدالت ته ځې، خدای به ستا عدالت ته نه راځي. اوس فیصله تاسو وکئ چې په یو جماعت کې یو ملا په غوسه کې ووایي چې که خدای راشیم دا خبره نه منم، هغه ملا به تاسو په جماعت کې پرېږدئ؟ که دا یو ملا داسې ووایي چې که خدای راشیم دا خبره نه منم، ملا د دې قابل دی چې ورپسې مونځ وکړي یا په هغه جماعت کې هغه بیا امامت وکړي؟ او ملا غرق دی. اوس د پاکستان صدر او وزیر اعظم ته دا پکار دی چې دې خبرې د پاسه کم خدای چې صدر ایوب زیر و زبر کولی شي، کم خدای چې یحیی خان زیر و زبر کولی شي، کم خدای چې بوټو زیر و زبر کولی شي، هغه خدای کم خدای چې بېنظیره زیر و زبر کولی شي، کم خدای چې جناح صاحب زیر زمین کولی شي، هغه خدای غلام اسحاق هم زیر زمین کولی شي. اوس د دې جج متعلق نن د وزیر اعظم او د غلام اسحاق د ایمان امتحان دی چې دا سړی په اسلامي ملک کې د سپریم کورټ جج ساتل پکار دی او که نه دی پکار. دلته یو سړی و، هغه به چې مړی شوی زمونږ په ټلیفون نه به خره جوړه وه، لمبر به پرې نه و، صاحب به ویل بلاني خان نه ټلیفون و ارباب صاحب پاتې دی، ارباب دی کپره وخوره. دغه خانان او اربابان چې کوم مړي له راشي که مړي خدای راستی که خدای وبخښي نه څه دړه نه راغلي. خو یا ووټ غواړي یا لیډر پنی غواړي یا مشري غواړي او دوا چې ارته کوي داسې چل به کړي. خدای دې کور وان که قدر د هغه سړي کوه چې ستا مړي لی کفن ګنډلی، ستا مړي لی قبر کنستی، پار په شکال کې ستا په مړي خاورې ورچولی. کم سړي چې پادیره کې رومال سپېږمو ته نیولی چې د مړي د قبر ګرده دې زما سپېږمو ته رانه شي، خوار شي د هغه نه ګیر چاپېر کېږي، چا دې چې مړی خښ کړه درته د سپي په نظرم نه ښکاري. عقل وکړئ چېرته د سړي زامن کېږي به دا قوم کله، دا به کله د سړي زامن کېږي. ما وی 13 مړي ما کې شوي دي، ما یو کس ته جواب نه دی، ما دا کیده نه ملکی بس لاړې واده دی ښځې مدې راټولې که الله سته کسه او نکاح وتړه کجوري مجوري ویش کوه ځه مبارک شه. خدای هم خراب که چې خراب یې د وړو درک دې نه لګي او دې غټ سر او له وریجې پخې کې بیا ټول عمر کې قرضونه نشي خلاصولی، بیړه دې غر کړ د سړي زوی کېږي به کله. اوس ما ته چې څوک وایي چې زوی واده دې وکړو د هغه روټۍ دې ما د چا واده روټۍ خوړلې ویلې نه ما ستا باندې ما باندې د پلار حق وسه ورک شه ورک شه. پیغمبر د لور نه لویه لور د چا وه؟
تاسو لونه د پیغمبر لور نه اوچتې دي؟ د حضرت علي نه اوچت زلمی چېرته و؟ پیغمبر لور څنګه واده کړې وه؟ په خپله نکاح وتړلو، د ببرې شړی لوپټی ورپسار کړه او جینکۍ ورسره کړې، ویل بچیه ما ته حضرت علي ته په نکاح ورکړې او جینکو ته یې دا د حضرت علي کور ته بوځئ. نه ډولی وه، نه سړي و، نه هلا لا لا لا. دا پښتانه چې پښتانه خو ورځ په ورځ درته معلومیږي که نه؟ هره ورځ د پښتو دا ځان د پښتانه وایي خدایم خار که لنګ ووهئ، لنګ ووهئ، چېرته جارو راوالئ میترانو. تاسو پښتانه یئ؟ دا د پښتو ټکي هم په شرمونو وشرمول، ټکي جنۍ به یې منځ کې روانه کړي، هلکان به ورسره یې لپنګان، لوفران، لچران، الا 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 الا. بیا به م ښځې په ډټسن کې کېنولي او دوپړی مار هم ورسره کېنولي، او دوپړی به غږېږي او ښځې ورته لاسونه پړه کوي. چې ما غوندې سړی ورپسې رواني چې ما وګوري نورې په ګډا شي چې دا ملا دی چا د ښځو برخلاف. لاړئ غرق یئ، د اولاد د طرفه غرق یئ، د ښځو د طرفه غرق یئ، د بچو د طرفه غرق یئ، د ځان د طرفه غرق یئ، په واده کې غرق یئ، په مړي کې غرق یئ. مړی وشو، په ملنګ کلنګ او تاوان نشته، پیسې در سره نشته، د ابوبکر په سنتو عمل وکړه. پیسې نشته، ما لرالې مولاله مولا صاحب پلار مې مړ دی، کفن څومره په کار دی؟ درته م 40 ګزه. خوله دې دانه وخېږي، 40 ګزه کفن باندې څه کې؟ 40 ګزه کم دی کې لیکلی دی؟ ولې؟ نه مسلې منیز، نه مړي د پاسه څادر. زه وایم چې یو خدای غر کړی پلار دې مړ شو، نور دې ځم پې کور وران کړم. اورېږه د ظالم بچی ته سمېږي نه چې ملا صاحب پلار پام کوه چې د شپې روټۍ بې چټني را وانستی، فاتحه چې چټني ورسره یي، مربه ورسره یي، چې پلار دې ښه غواړه روټۍ. دې ورځو کې یو شپه د مړو مې د مړو زما یو مختدي په بجلیګر کې ما ته وایي چې یاره دا مړي په څه خوشحالېږي دې ورځو کې. ما ورسره چې ټوکې کې ما چې سره کړې غوښه یې داسې ښه مزېداره ترسکونه غوندې مړی پرې خوشحالېږي چې مې بېګانه کتلې شی ډکه ډونګه راوړه سره کړې غوښه. خیر ما خدای دې وبخي. سارے ما ته وایي چې کیا ہے انکو کے راته وایي مال راتی تکیو بڑا خوش ہے، سارے لوگوں نے اپنے میتاں پیچھے حلوہ بھیجا ہے، انہوں نے منہ پھکی ہے تے تیرے پیو دا منہ سلونا ہو گیا، داغی خلی پیکا ہے استاد پلار خلا ترسکونا شو ډیر خوشحال او بیا جمعې پشپم ورپسې لگا لګلې دې قمقل ته وګوره چې ستا پلار مغه غوښه ګینې خوړه. دومره عقل دې د سړي زامنو کې نشته، دومره عقل پکې چې دا مړی هغه مړي دا روټۍ خوري. کاکه څه بني ادم دي د عقل. دی خو وګوره مړی وشو، پیسې نشته، ابوبکر خپلې لور ته وصیت کوي، څه وایي؟ وی پام کوه بچیه چې ما ته نوی کفن راوانه غوندئ. ابوبکر چې ما ته نوی کفن راوانه غوندئ، دا زما خپل صادر او زما دا کمیسه او لنګ چې دی دا وینځلي کې مې تاو که. بابا نوی ولې؟ وی بچیا نوی جامې خو ژوندي اغوندي د زینت دپاره، ستا پلار چې مړ شي نه د زینت سره څه کار دی؟ د مړي د زینت سره څه کار؟ دعا راته وکړه چې الله د آخرت زینت راته نصیب کړي. مړی وشو، دا خپل کمیس پرتوب خپل صادر دا کفن دی. بس ما خپل کور کې ویلي دي چې زه مړ شم دا د ابوبکر سنت به په ما ادا کوئ. یو ملا راته ویل په دې څه کېږي؟ ملیان هم داسې نه ټیک ټیک مه کوه، خبره واوره. تاسو دوا په کار ده،
ټیپ ټیپ مه کوه دا خوله دې وم ولا څه ځان پوهوم څنګه خبرې کوه څنګه دا مسله ما کړې وه چې د مړي خبر ګرځول خلاف سنت یو کلي نه جواب راغی چې کوم کتاب کې لیکلي ما تا کوم کتابونه ویل دا لیکلي راولېږه چې تا کوم کتابونه ویل دي چې درته هغې کې وښیم تاسو نه به هم پوښتنې خلک کوي چې نه خلک چې ډېر راشي جنازه درنه شي دې خو وګورئ چې 2 کروڑه خلک په جنازه کې ولاړي 2 کروڑه او په دیړه کې د یو سړي نری درد نه چې دا مړی دی خدای وبخي دا جنازه کېږي دا امام د کلمه تېره کې چې ستا پړه کې نری درد کېږي نو چې د امام هم درد نشته ستا هم درد نشته نو کور ستا هم وران دی د امام هم وران دی د مړي هم وران شو اثر خود دړه درد کوي درد که نه ده داسې اثر دا دی چې دې ځای کې نری غوندې درد پیدا شي دې خو وګورئ چې ستا زوی پولیس ونیسي او د مجسټریټ نه 3 ورځې ریمانډ والي او دا آواز وشي چې سی آی ای تاڼې ته یې بوتلو اتاخانو ته تاسو په ایمان ووایئ چې خوب درځي په یو خپه منډې وهئ سی آی ای ډي ایس پي ته او انسپېکټر ته او تاڼېدار ته سپارس پیدا کوئ چې هله سی آی ای لی بوتلو بیړه به یې بېګاله غرکه کي په والي داسې ده که نه دې خو وګورئ قبر د الله د سی آی ای دفتانه ده تاسو چې څومره مړي در کې شوي دي په هغه ړومبی شپه م دا درد په دې ځای کې بېګاله به کوم سی آی ای ته د سپېټر ته زما پلار راوالی دا درد دي خو ښځه یې جاړي ای بې مېړه شم پلار جاړي ای بې پلاره شم زوی جاړي ای بې پلاره شم دا نه چې دا پلار مې که ژوند کې څه کړي دی بېګاله چا ته حواله شو چې ده سره به کېږي څه دا د چا عقیده نه ده او نه د چا ایمان دی دی کوم خوا لاړو ابوبکر څه وایي چې بچیا دعا کوه چې د آخرت زینت راته نصیب شي صحابه ورته یې وصیت وکړو چې زه چې مړ شم د جناب محمد رسول الله قبر نه اجازت غواړئ چې ما دلته خښ کي او که نه ستا قبر سره جخت خښېده غواړم ستا قبر دا یو بله خوندناکه خبره واورئ د پیغمبر په خوا کې خښېده خو لا څه کې نیک او صدیق او صالح اولیاء چې په کوم هدیره کې خښ شي سورله سورجې د هغه هدیرې نه عذاب اوچت شي تاسو چې هدیرې ته لاړ شئ هدیرې یو آیات کرسی چې ووایه یو آیات کرسی 40 ورځې په هغه هدیره عذاب نه یو آیات کرسی کوم هدیرې ته چې لاړ شئ کوم قبرستان ته چې لاړ شئ آیات کرسی وایئ دا یاده کوي 40 ورځې د هغه هدیرې نه عذاب اوچت شي هغه د هدیرې ټول مړي بیا ستا په حق کې دعاګانې کوي یا الله دا نیکي را سره چا وکړه خدایه ته ورسره ډېر او د قبر دعاګانې خدای ته پته ده چې څنګه لګي ابوبکر وصیت وکړو چې د قبر مبارک نه اجازت وغواړئ چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په خپل خوا کې پرېږدي او که نه علما لیکي چې د قبر نه اجازت غوښتو دپاره حضرت علي د دې ټولې ډلې نه مخکې روانو چې روضې مبارکې ته ورسېده دروازه یې لرې کړه د حضرت عایشې په کوټه کې د حضور قبر مبارک چې دروازه یې لرې کړه نو حضرت علي قبر مبارک ته آواز وکړو ابوبکر ستا په خوا کې خښېده غواړي د قبر نه ورته آواز وشو چې د دې خپلې معشوقې خو ډېر وخت نه په تمه یم زر یې راوړئ الله اکبر فوراً قبر وکنستی شو صدیق جنازه یې راوچته کړه راوړه لاحق کې کېښو چې تبض یې ولګولې ورپسې لږې شګې وغورځېدې چې تبض یې را لرې کړه صحابه چې ګوري د روضې مبارکې نه لاس راوتی دی او ابوبکر یې ځان ته غاړه ایستی دی
چې ابوبکر زه خو ډېرې ورځونه ستا په انتظار عزیزانو انعمت علیهم دا خلق موږ خپل ایمان د دې په شان پیدا کوو. ګوره دا د جمعة الوداع ورځ ده، په دې غاویره نشي چې په دې روژه کې منځونه وکړه، ختمونه مو کړه او بس به دغه کافي وو. غاویره په دې نشي. ګوره عاشق سړی اوس مې پاسې یو دوست ته ووی چې لفظ عشق دا عشق ټول لفظ وایي لکه الله عشق و زمون په زمانه کې څه خراب لفظ مستعمل شوی دی کنه. عشق په لغت کې د ونې د جرړو ته وایي، د ونې جرړو ته.